نن تقریبا 900 کاله مخکې یو بادشاه تیر شوی دی، بادشاه زین العابدین دا غنومو. هغه د دوو زنانو یو داسې معامله ول راغله، داسې یو کیس ور راغې د دوو زنانو. هغه یو زنانه راغله بادشاه ته شکایت وکړه چې زما په کور کې بند بند لکه خاوند چې د هغې ونو دوه ښځې کړی وي، نو هغه بله زنانه چې وه هغه بند وه. وی زما بند کور کې د هغې بچي نشته او زما یو زوی او ښکلی بهترین الله مال راکړی او زما دا بند چې کومه ده نو دی زما هغه زوی هغه قتل کړی دی، صرف ماله د نقصان راکولو دپاره، زما د خفه کولو دپاره، او چې زما دا بچی زما نه جدا شي د هغې د وجې نه زما دا بچی زما د بند چې کوم دی نو هغه دی قتل کړی دی چې ما ته په هغې باندې تکلیف میلو شي، خفګان راته میلو شي زما د خفه کولو دپاره. بادشاه چې کله هغه بنې راوغوښته هغې ته وایي چې د دې د ماشوم تا قتل کړی دی، او که مونږ ظاهري مسلې ته وګورو که نه، لکه که ته د کیس ته وګورې ظاهري طور باندې، نو دا کیس چې کوم دی نو دا ځیم دغې طرف ته چې دا خو د دې خپل بچی و، نو ظاهري خبره ده چې د بند به وجلي، ځکه چې د بند بلې بند ته چې دی نو هغې ته خامخا غوسه کېږي چې دې له مې تکلیف ورکړی او د دې د مخکې نه بچي نه نو دا خو د هر چا چې څومره په هغه عدالت کې خلک موجود وو نو د ټولو په ذهن کې دا خبره وه چې بالکل دا مسله به داسې شوي. خو باچا بل شان سوچ کو چې کله هغه بنې راوغوښته د هغې نه بیان واغسته نو د هغې د هغه بیان نه بادشاه ته پته ولګېده چې یاره دې مسله کې دننه خامخا څه شته دی. هغه داسې یو کمرې ته لاړه، ځان سره خپل چې کم څومره د هغه وخت قاضیان وو هغې ځان سره بوتلله او وی چې تاسو نه موږ جدا جدا بیانونه اخلو. او هغه دربار چې کوم د بادشاه هغه مکمل د وزیرانو د چا چې څومره کیسونه وو هغه ټولو نه ډک او خو غټ دربار و. لومبی چې کومه ده نو دا ماشوم چې د کومې زنانه وو هغې راوغوښته چې کله هغه کمرې ته راوغوښته هغه قاضیان هم ناست دي. بادشاه زین العابدین ورته وایي چې د دې کیس د حل کولو موږ سره یو طریقه ده، ته به داسې کار وکړې چې د دې کمرې نه ته څنګه وځې نو د دربار به شروع شي او په دربار کې تا ته پته ده چې په سوونو خلک موجود دی، هر قسمه خلک پکې شته دی، نو ته به په دې کمره کې د خپله لوپټا او دا څومره هر څه چې تا د پاسه اچولي دي صرف کمیس به پرېږدې، صرف کپړې به پرېږدې او د دې خلکو په منځ کې به ته د دربار کې هغه سره پورې لاړه شي او دې سره پورې به بیا راشي او کمرې ته به راننوځې. ته داسې کولی شي؟ هغه ورته وایي باچا سلامت ولې نشم کولی، د خپل بچي دپاره زه هر څه کولی شم. هغې لوپټا او څومره څادر هر څه چې اچولي صرف کپړې پرېښودې سرتور سر، لاړه دربار کې هغه سره پورې او بیا دې سره پورې راغله. بس بادشاه ورته وایي دا خپلې لوپټه موپټه هر څه په سر کا او ته ځه. چې کله هغه دویمه زنانې وله راوغوښته بنه چې وه د دې هغې ته وایي چې دا شرط دی په دې مسله کې که ته ځان ثابتول غواړې چې زه بېګناه یم نو ته به دلته کې دا لوپټا او دا هر څه چې دي دا به وباسې، صرف کپړې به پرېږدې او سرتور سر به په دربار کې د دې سر نه د هغه سره پورې دی. که دې ته ته تیار یې خو ته به بېګناه ثابت شي، کنې ته بېګناه نه شي ثابتېدی. هغه بنې ورته وایي زنانه چې باچا سلامت د دې ماشوم په قتل باندې به ما ته څه سزا میلاویږي؟ ظاهري خبره ده چې ته به پانسي کېږي، د قصاص به درنه اخیستي شي، د ده په بدله کې به ته ځې. او وایي بس دا ما ته منظوره ده چې زه د دې ماشوم په بدله کې لاړه شم د دنیا نه، خو دا ما ته منظوره نه ده چې بار دا څومره په سوونو خلک موجود دي، هر قسمه خلک پکې شته دی، چا زنا کړې ده، چا چې دی نو یو ګناه کړی بله ګناه کړې ده، هغې ټولو کیسونه دي، د دې علاقې خلک دي، د هغې په مخ کې زه دکه شان سرتور سر او صرف په یو کمیس کې د هغه سره پورې تلې راتلې نه شمه. کم از کم زما د حیا او زما عزت خو به په ځای پاتې شي که نه، د دې نه خو ماله مرګ ښه دی. باچا هغه قاضیانو ته وایي په فیصله باندې پوه شوې؟ وایي نه جي. وایي دا بله زنانۍ راوغوښته او دربار ته بار راووتل او دا ماشوم چې کومه خپله مور وه وایي دی د خپل ماشوم په خپله وجلی دی. چې کله جلاد یې راوغوښته وایي تاسو دې له یو څو کوړې ورکړې، یو څو کوړې ورکړې بس هغه ګویا شوه. وایي ها جي ما د خپل ماشوم په خپله وجلی دی. وایي ولې؟ وایي ما وی چې د دې نه ما سره بله پوخ ثبوت او بله لار نشته چې زه د خپل بچی مړ کړمه، نو دې زنانه ته دا زما بند چې کوم ده نو دا به د هغه په بدله کې پانسي شي، د دې نه به زه خلاصه شم.
د بدلې د اغستو د وجې نه ما داسې وکړه خپل بچی ما مړ کړ. نو دا زنانه دې حد ته ولې رسید؟ بادشاه داسې زین العابدین ولې وکړه؟ هغه ته پته وه چې کومه زنانه فحاشي کولی شي، کومه زنانه خپل ستر هغه خلکو ته ښکاره کولی شي او هغه د سړو نه پرده نه کوي او هغه بې پردګي کوي او هغه فحاشي کوي. نو یاد ساتئ ګوره دا هره ګناه کولی شي. دا نن سبا چې کومې زنانه دا قسم کوي نو د دې نه هر انسان له ځان ساتل پکار دي، هر حده پورې ګورې تللی شي تاسو د بدنامۍ دپاره. نو بادشاه زین العابدین د دې وجې نه په دې باندې فیصله وکړه چې یو زنانه فحاشي کولی شي، هغې ته خپل عزت ګران نه دی، نو دا د هر حده پورې تللی شي. نو ځان ساتل ګورې په دې زمانه کې ډېر زیات ضروري دي.